السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. دوه محترمینو پوښتنه کړې دي. خور محترمه وایي د یوې میاشتې ماشوم میندې ستا په غېږ کې مې دی، نو زه هغه ته شیدې ورکوم. هغه ما په تکلیفي زه روژه اوس وخورم که نه وخورم. او دغه رنګه بلې خور پوښتنه کړې ده چې مریضه یم، حامله یم، ماشومان مې په نس کې دي، دوه دي. ډاکټران راته وایي که ته روژه ونیسې امکان لري چې دې ماشومانو ته مشکل پېښ شي. نو دا وایي ما ته د روژه خوړل داسې ناولده معلومېږي. او بیا یو چا راته ویلي چې روژه وخوره، د هرې ورځې فدیه به ورکوې. محترمه، هغه خور چې ماشوم لري په غېږ کې او شیدې ورکوي، نو که دا شیدې نه کوي ماشوم له هلاکت سره مخامخ کېږي، او که شیدې ورکوي دې ته مشکل پیدا کېږي، دا له مشکل سره مخامخ کېږي. فقهای کرام وایي هغه ښځه چې حامله وي، ماشوم یې په نس کې وي، او هغه ښځه چې ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه دواړې ښځې که پر ماشوم باندې وبېرېږي چې هغه هلاکت سره مخامخ کېږي، روژه خوړل ورته روا دي، ودې خوري، بیا دې قضا راوړي. دا چې فدیه ورکوي، فدیه په هغه صورت کې ده چې یو سړی مریض وي، داسې مریض وي چې هغه مرض یې جوړېدونکی مرض نه وي، او یو سړی ضعیف وي، بیا امکان نه لري چې دی جوړ شي، روژه دې ونیسي، یا د دی صحتمند شي، یا د دی قوت پیدا کړي. لکه شیخ فانی ډېر سپین ږیری، ډېر سپین سري، هغه دې نو وایي روژه خوري، د هرې روژې فدیه دې ورکوي. خو که په ژوند کې جوړ شو، بیا به د هغه قضایي هم راوړي د هغې روژې. چې کومه خور اوس په نس کې بچی لري یا په غېږ کې بچی دی، روژه وخوري، پر دې باندې فدیه نشته. چې کوم وخت ته دغه مشکل لفظ شو، بیا به قضایي د دغه روژو راوړي. رد المحتار جلد 2 صفحه 427 کتاب الصوم فصل فی عوارض المبیحه. نو البته هغه خور چې کوم ماشوم په غېږ کې لري، که پوډري شیدې ورته پیدا کېږي، هغه پر ماشوم سمې لګېږي، بیا دې دا روژه نه خوري، شیدې دې نه ورکوي ماشوم ته. که پوډري شیدې پر ماشوم باندې بدې لګېږي، دې ته روژه خوړل څه مشکل نه لري. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.